السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. نن د اګست 11مه چې په افغانستان کې د امریکایي اشغال د پای ته رسیدلو ورځ ده. په دغه ورځ باندې د افغانستان نه د امریکایي اشغال وروستنی امریکایي سرتیری د افغانستان د پاکې خاورې نه د دوی د فلید قدمونه ورک شول او وروستی سرتیری د افغانستان د خاورې نه ووتو. دا د افغانستان په تاریخ کې یو د غیرت او د شجاعت ورځ ده چې په دغه ورځ باندې ناټو، امریکا او د دې متحدین هغوی ټولو په افغانستان کې شکست وخوړو او په خپل شکست یې اعتراف وکړو او د افغانستان نه سرټیټ او د حجارت په حالت کې ووتل. دغسې ورځې ډېر کم ملکونه لري چې هغه دغسې یو د غیرت او د ننګ تاریخ ولري. اما امریکا چې په ټوله دنیا باندې بادماشي کوي، په ټوله دنیا کې ټول ملکونه د خپل تاثیر لاندې راوستلي دي، د افغانستان نه د دوی وتل په دغسې حجالت توګه دا د افغانستان لپاره یو ډېر لوی کار دی. خو لیکن د همدغې ورځې سره متصل جفت په فیسبوک او په ټولنیزه میډیا کې یو څه لیکنې تر سترګې کیږي. هغه دا چې 2 ورځې مخکې د پاکستان ظالم او اجیر حکومت د افغان په خاوره باندې د خوست په سپیره او د ننګرهار په شینواري کې په مظلومو مسلمانانو، افغانانو او په ماشومانو باندې بمبري کړې ده، هغه یې شهیدان کړي دي. نو دغه لیکنې جوختې د دغه ورځې سره په سترګې کیږي. لومړی دا خبره چې ولې پاکستان برید وکړو، دویم دا چې د دغه برید په مقابل کې موږ څه وکړو. پاکستان چې غواړي په افغانستان کې ناامني رامنځته کړي، بریدونه وکړي، بمبارۍ وکړي، یوازینی لامل یې دا دی چې افغانستان د خودکفایۍ په لور روان دی، د پاکستان د احتیاج نه خلاصیږي، د پاکستان ته نور د افغانستان ضرورت نه پاتې کیږي. نن د افغانستان د نورو ملکونو سره اړیکې ښې کیږي او افغانستان به خپل صادرات هغه نورو ملکونو ته کوي او واردات به هم د نورو ملکونو نه کوي. حتی هغه د مونږ مریضان چې هغه به پاکستان ته په ډېر سخت حالت کې تلو، هغه نن د تاجکستان او ازبکستان ته د دفاع تللی شي او په افغانستان کې په لویه سطحه کارونه روان دي چې دلته د مریضانو تداوي کیږي، هغې ته به ضرورت نه پیدا کیږي چې خارج ته لاړ شي. د مونږ سړکونه جوړیږي، پلونه او همدا کیسه مونږ حکومت هغه په دې باندې کار روان کړی چې هغه خپلې اوبه مهار کړي، نو افغانستان په خپل ځان باندې خودکفا کړي. نو پاکستان دا نشي زغملی، نه غواړي چې افغانستان د ده د احتیاج نه خلاص شي، بلکې هغه باید ویما ته محتاج وي. نو ځکه هغه داسې د ناامنۍ هڅې کوي او داسې یو بزدلانه وار کوي. خو لیکن په مقابل کې موږ څه وکړو؟ زموږ افغانان هغه که امارت پاله دي که جمهوریت پاله دي، که په داخل د افغانستان کې دي او که په خارج کې دي، د مونږ ټوله میډیا بس صرف همدې خبرې نیولې دي چې امارت والا وایي تا په دې 20 کالو کې څه وکړو، جمهوریت ته دا پیغور ورکوو. 20 کاله د جمهوریت و، دومره مځکه یې درنه ونیوه، هلته یې پستې درنه جوړې کړې، هلته یې بمبار کولو، هغه وخت ویډیوګانې را اخلو او دا بس په میډیا کې نشر کوو چې هغه وخت کې دغه بمبار شوی و، دغه شهیدان شوي وو، هغه وخت کې دغه ځای ویشتی و او هغه ځای ویشتی و، دلته پوسټره مخفي شوې وه، هلته یې سیم خردار تېر کړی و. اما په جمهوریت والا هغه څوک وایي چې مولا یعقوب چیرته دی، څوک وایي خلیفه صاحب چیرته دی، څوک وایي شیخ صاحب چیرته دی، ولې د پاکستان دفاع نه کیږي؟ د دې په ځای باندې چې موږ هغه د هغې رښتینې مقابله وکړو، د هغې نه خپل غچ واخلو، موږ صرف خپل منځ کې یو بل ته په پیغور باندې بس هغه څه تېر کړو. په دې باندې موږ او تاسو سره پوهیږو چې هغه امکانات چې پاکستان لري، اسلحې لري، اما هغه د افغانستان سره نشته. په هغه طریقه باندې د دوی دفاع او د دوی سره جنګ نشو کولای، ولیکن الحمدلله هغه غیرت چې افغانان لري هغه بیا دوی نشي کولای. خو امارت یو زغم د صبر نه کار اخلي، ټولنیزې ګټې ته، د ولس د خلکو ګټې ته ګوري، هغه په خپل ځان باندې ځان بسیا کوي او غچ د افغانانو دغه په تاریخ کې نه پاتې شوی دی او نه به پاتې کېږي. انشاءالله د هر وار غچ به اخیستل کېږي. د فتح چې راغلي د امارت مشرانو دا قسم کړی چې د افغانستان په خاوره کې یوه مرمۍ چا شلړې ده او هوایي مرمۍ شلړې ده، هغې پوښتنه به هم کېږي. نو د دغه ورو به خامخا پوښتنه کېږي. خو لیکن موږ افغانان باید یو بل ته د پیغور ځان وساتو. هغه ګلخانان د پاکستان پښتانه چې هغه په زموږ په لیکنه باندې پوهېږي، هغوی نه هم قسم دی شرم دی چې هغوی موږ دغسې لیکنې ګوري چې بس هر څه موږ یو بل ته په پیغور باندې پای ته رسوو.
د دې په ځای باندې چې عملي کار وشي، زموږ هغه کدرونه، زموږ هغه خلک چې هغې تعلیم کړی، هغه ووایي چې ما تعلیم د افغانستان په پیسو کړی، په افغانستان کې مې کړی دی، د افغانستان نه زه خارج ته په بورسو باندې د افغانستان په مال باندې لګولی شوی یم، زه به راجګېږم افغانستان ته به مفت خدمت کوم، زه به په افغانستان کې اسلحې او فابریکې جوړوم. هغه تجاران چې وایي ما په افغانستان کې خپوړې کړي دي، زه په افغانستان کې رستر شوی یم او چې خارج ته تللی یم، زه باید په افغانستان کې سرمایه ګذاري وکړم، خو هغه راجګېږي، زموږ په خارج کې سرمایه ګذاري کوي، په خارج کې اوسېږي، هغه په خارج کې کورونه اخلي، نو هغه د وطن مینه، د وطن غم هغه نشته. دا خبره زه ډېر وارې کوم چې ډېر خلک وایي چې افغانستان خو د جاپان رقم تاریخ لري. زه وایم چې لله الحمد د افغانستان خلک په دین او په اسلام کلک دي. د جاپان خلک د افغانستان رقم په اسلام کې نه وي، خو زه وایم چې د وطن په دوستۍ کې، د وطن په جوړولو کې کاش چې افغانان بیا د جاپان رقم ته وای. هغه یو وخت تاریخ لیکي، وایي جاپان چې کله اټم استعمال شو، د هغې نه وروسته داسې یو وخت په جاپان کې راغی چې د جاپان حکومت لکه نور حکومتونه چې هغه وخت ټاکي د کار، مثلا 8 ساعته ورځونه به کېږي، یا به 7 ساعته یا 9 ساعته، دا به د ورځې کار کېږي، دې نه زیات به کار نه کېږي، دا د حکومت اصول ټاکل کېږي. جاپان د وخت د خوب وټاکو چې په دومره ټیم به خوب کېږي، د دې وخت کې به څوک د خوب نه بغیر نه به ګرځېږي، کار به نه کوي. ټولو خلکو هغه کار ته مخه کړې وه، د وطن جوړولو ته یې مخه کړې وه، چا خوب نه کولو. نو حکومت په دې وېرېدو چې خلک لیوني کېږي د خوبه، نو حکومت هغه اعلان وکړو چې باید خوب وشي په دې ټیم کې. نو که موږ دغسې خپل هېواد ته ژوند پاتې شو، د هېواد سرمایې ته، د هېواد جوړونې ته، د هېواد پلونو او سړکونو ته داسې ژمن پاتې شو، نو بیا به موږ د هر ملک ځواب هم ویلی شو، د هغوی مقابله به هم کولی شو، د هغوی نه به خپل حق نه راغوښتی شو.